آج دریائے سوات میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد جان کے بازی ہار گئے اور وہ ڈوب گئے دریائے سوات میں اور مر گئے. لیکن ہمارے بے حسی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بندے دریائے سوات کیوں گئے تھے. لیکن میرا سوال یہ ہے، اور یہ سوال ریاست پاکستان سے ہے، اور پہنچاؤ اس ریاست کو میرا یہ سوال کہ کیا اس ریاست پاکستان کے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر نہیں تھا ان لوگوں کو بچانے کے لیے؟ ہمارے مارنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے ہیلی کاپٹر موجود ہیں، لیکن جب ہمارے بچانے کے اوپر بات آ جائیں تو پھر ان کے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہوتا ہے. یہ مر نہیں گئے، سیدھا سادہ بات یہ ہے کہ یہ مارے جا چکے ہیں اور ان کا قاتل ریاست پاکستان ہے. د سوات واقعه وشوله، تاسو ټولو وکته، خو د بیګاره چې د پنجاب وزیرانو د هغه ځایمنېګانو پیګانو موږ ته پیغور راکول شروع کړي دي، او پیغور په دې بنیاد راکول شروع کړي دي چې هغوی وایي چې دغه ګنډاپور دي چې تاسو ډېر په سر سواره کړي وو، همدغه تاسو 2 غنټې په سیند کې ولاړ وئ، په دغه چې کوم سوات کوم سیند دی او تاسو یې رونه ویستلی. دلته زه 2 خبرې کول غواړم چې د هغوی حق جوړېږي چې موږ ته پیغور راکړي، ځکه چې موږ خپل مشران داسې خلک جوړ کړي دي چې هغوی موږ ته د انسانانو په نظر هم نه ګوري. او دویمه خبره ده چې که چېرې پښتونخوا د پاکستان حصه ده او پنجاب هم د پاکستان حصه ده، نو بیا څنګه د هغه صوبې خلک موږ ته پیغور راکولی شي چې مطلب یو پاکستانی راپاسي بل پاکستاني ته پیغور راکوي. نو زه بیا وایم چې د پښتنو د پاکستان نه نفرت ډېر ښه کار دی چې هغه خلک راپاسي موږ ته پیغور راکوي چې تاسو سیند یوړی ډېر ښه کار وشو. هغوی چې په کومه طریقه موږ ته پیغور راکوي، باقاعده هغوی خاندي، هغوی هلته کې خوشحالۍ مناوئ. نو زه وایم چې د پښتنو د پاکستان نه نفرت ډېر ښه کار دی.